ملا برادر وایي د ځنګلونو وهونکي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په ځانګړې غونډه کې پریکړه شوې چې د ژمي لپاره به نوي ځنګلونه نه وهل کیږي او پخواني وهل شوي به بازار ته عرضه کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په ځانګړې جوړه شوې غونډه کې په روان ژمي کې د سون توکو د بیو پر کنټرول مفصلې خبرې وشوې. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د هیوادوالو د ژمنیو ستونزو د حل په موخه به د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځنګلونو کې هغو د سون لرګیو ته چې کلونه مخکې وهل شوي بازار ته د داخلېدو اجازه ورکړي. په همدې تړاو کرنې وزارت ته سپارښتنه شوې چې په یادو ځنګلونو کې به په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او که څوک پر دغه عمل مرتکب او ونیول شي د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. په دغه غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت په مشرۍ مالیې وزارت او کابل ښاروالۍ ته دنده سپارل شوې چې په ژمي کې ډبرو سکرو د نرخونو د کنټرول په موخه هر څه ژر طرحه جوړه او راتلونکې ناستې ته یې وړاندې کړي.